نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قدر وړ خورو افغانانو په سلامونو هرکلی کوم زه ستاسو ورور مصطفی طارق قانون یو ځل بیا د یوې مهمې موضوع سره تاسو په خدمت کې ما الله رب العزت دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او زما چینل مو سبسکرایب کړی وي که چېرته مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی دغه چینل سبسکرایب کړئ د ګونګړي بټن هم ووهئ تر څو زما نوي ویډیوګانې چې راځي تر تاسې په وخت رارسیږي ستاسې همکاري ستاسې تشویق ستاسې سپورټ چې نه وي نو موږ نشو کولی یا زه نشم کولی تر څو تاسو ته دغه د خپل زړه او د افغانانو هغه درد چې دی هغه د دغه تلویزیون په پرده او یا د یوټیوب په سکرین تاسو ته راوړم نو عزیزانو د نن موضوع مو په دغه اواخرو کې لکه څنګه چې تاسو شاهدان وئ د ټولو ټولنیزو رسنیو تلویزیون له لارې په ډېر شوق او ذوق عزیزانو افغانانو شریک کړل د خوست پکتیا او پکتیکا زلزله ځپلي هیوادوالو چې په دې اړه ده نو الله دې وکړي چې تر اخره راسره اوسئ عزیزانو څو ورځې وړاندې تاسې شاهد وئ چې 4.1 په خوشا کې زلزله زموږ او ستاسو په دغه درې څلورو ولایتونو کې بلها کورونه رنګ کړل یتیمان شهیدان کونډې زخمیان مو لرل زموږ او ستاسو د ټولو دغه د زړه درد چې و مخکې نه دا څه ډېر وخت نه دردېږي خو بیا هم نور هم ودردېدو په دې باندې او الا الحمد ټولو یو بل ته لاسونه ورکړل او ډېر په یو اتحادانه او د ورورۍ په فضا کې دغه د مرستې غږ چې وشو د ټولو نړۍ څخه افغانان سره رایو شو او خپلو هیوادوالو ته یې هر هغه څه چې زموږ او ستاسو په لاس په قلم په یعنې څه چې وس وه هغه مو وکړله تر څو دغه دردېدلي هیوادوال د دغه سخت وخت څخه یو څه اوږه ورته ورکړو نو عزیزانو د نن موضوع په دوه درې مواردو راڅرخېږي لومړی خو دا چې تاسو نه تشکر یې وکړم یعنې زه خپله په هالند هېواد کې اوسم دلته دوستانو ډېر اخلاص وکړه دلته ډېر عزیزان دوستان او مشران مخکې شوي وو څه مرستې ورسېدلې څه به رسېږي او ما هم پرې غږ کړی و چې زموږ شورا به کلکه ستا تر شا ولاړ هغه کوم غږ چې کولی شو د ټولنیزو رسنیو د لارې به هم شریکوو دویمه موضوع بیا دغه مرستې چې ورسېدې آیا دغه مرستې هلته رسېږي کومو اړمنو هیوادوالو ته چې دی ټوله رسېږي نه رسېږي په دې اړه به او دریمه موضوع بیا نو په ټول په اخره کې دغه د لارې حل په اړه به یو څو خبرې لرو بیا تاسو کولی شئ که تاسو فکر کوئ چې یو څه پیشنهادونه لرئ نو د ویډیو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ چې دلته پرېږدئ راته عزیزانو موږ او تاسې دغه 21 کاله چې جمهوریتو ډېرې ذاتي ګیلې شکوې لرلې یعنې هغه کوم ټریلیونونه ډالر چې افغانستان ته راغلل که چېرته دغه پیسې دغه ارقام زموږ او ستاسو په هېواد په صادقانه ډول استعمال شوی وی نو زه فکر کوم او تاسې هم دا فکر کوئ چې که چېرته په افغانستان په هر کنجو کنار کې لکه څنګه چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې زلزله وشوه او خام دیوالونه هم لرل او راوغورځېدل او زموږ او ستاسو کورنۍ د خاورو لاندې شولې یعنې دا به نه کېدل زه فکر کوم که هغه ارقام چې افغانستان ته راغلي که د هغې نیم هم په افغانستان استعمال شوی وی نو نن به موږ او تاسې په افغانستان کې یو خام دیوال څه چې یوه خامه خښته هم نه لرله ټول افغانستان پوخ نو دلته ډېرو دوستانو همیش انتقادونه کړي پیشنهادونه ورکول په دې لړ کې بیا لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست 90% د دغه ارقامو چې د اروپا امریکا افریقا اسیا استرالیا د امریکا نه دغه ارقام راټول شول دغه پیسې راټول شوې دا 90% افغانستان ته د خیریه ټولنو بنسټونو چیریټي ارګنایزیشنز په لاس لاړلي او لا به ځي او 10% کیدای شي هغه انډیویجوال یا فردي د هغه منطقې یا د همغې موقعیت څخه که څوک د چا کوم دوستان خپلوان وو نو 15% به نهایي 15% به دا د هغې د لارې تلي نور تقریبا 15 څخه 90% د ټولنیزو رسنیو لارې تاسو ولیدل چې مختلفو هیوادونو کې
دوستان سره رايو شول، لکه انګلستان کې، په دوبۍ کې، په امریکې کې، په اروپا کې دوستان، هغه دوستان چې د ټولنیزو رسنیو د لارې یو څه ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر د لارې یو څه لیدونکي لرل، هغوی مسجد په مسجد، کور په کور وګرځېدل، چې هغه به کېدای شي په زندګۍ کې به یې چاته سوال هم نه وکړې، هغه د کور مخې ته ودرېدل تر څو خپلو هېوادوالو ته یو څه راټول کړي، او نوره خو یې لاره چاره نه لرله، د همدغه خیریه ټولنو، خیریه بنسټونو د لارې افغانستان ته واستول. چې په دې ښه به نه وي چې زه اوس د اشخاصو او افرادو یا د بعضو چیریټي ارګنایزیشن یا خیري ټولنو نومونه واخلم، خو هغه تاسو ته معلوم دي چې کوم خیري ټولنې دي چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې مخکې دي، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم په لیست کې راځي. دغه پنځه یا شپږو خیریه بنسټونو د لارې دغه ارقام تللي دي. خو اوس خبره دلته دا ده چې که چېرته دغه خیریه ټولنې په صادقانه ډول د زړه نه مرسته ورسوي، هغه 2.5% یا ماکسیمم 5% چې د دوی دغه مصرف راځي، که چېرته د هغه ځان ته کي، نو دغه ارقام که هغه زر چې ویل کېدل، زر نه 2000 یا 5000 ماکسیمم، د هغوی دپاره باید په کال کې دننه پاخه کورونه جوړ شي. یوازې د غذا خبره نه ده، په لکونو ډالر، پاوند، یورو، درهم او داسې نورې کرنسیانې د نړۍ د ګوټ نه تللي دي. نو اوس وخت د دې راغلی دی چې دغه دوستان چې آن د ګراوند په افغانستان کې لاس په کار دي، چې زما خپل دوستان به هم پکې وي، د هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې په صادقانه ډول اوس مونږ او تاسې ته دا په اثبات ورسوي چې دغه ارقام، چې دغه خلک په اروپا، امریکا، اروپا کې کور په کور ګرځېدلي، مسجد په مسجد ګرځېدلي دي، دوستانو یې راغستي او تر تاسو یې در رسولي، چې تاسې اوس هغوی ته څه کولی شئ. نو زه خوشبینه یم چې که چېرته اول خو دې الله رب العزت موږ او تاسې د غمونو وساتي، او دغه چا چې ژوندونه د لاسه ورکړي دي باید یادواري وکړم، الله تعالی دې ورته جنت الفردوس په نصیب کړي، او کورنۍ ته د زړه صبر غواړم. خو که چېرته دغه ارقام ورسیږي، نو زه فکر کوم خو اول خو دې الله تعالی موږ بیا هم ویم چې د غم وساتي. که زلزله راځي، نو موږ او تاسو باید حد اقل دغه 3 ولایتونو کې، خوست، پکتیا، پکتیکا، چې باید پاخه کورونه وي او هیڅ رپم نه وهي. نو د الله تعالی خپل نظام دی، هغه چې څه وغواړي هر څه کولی شي بېشکه، خو موږ خام دیوال باید ونه لرو په دغه 3 ولایتو کې. زما دغه ویډیو هدف دا دی چې په دغه 3 ولایتو کې، خوست، پکتیا، پکتیکا کې باید موږ خام دیوال ونه لرو. کوم ارقام چې دغه نړۍ د ګوټ نه تللي دي، بیا هم وایم نومونه نه اخلم د چیریټي ارګنایزیشنز څخه، چې په 6 میاشتو کې باید، کال کې باید یو راپور ورکړي ټولو هیوادوالو ته، هر فرد چې پیسې لګلي، هر فرد چې هره کمیونټي یا هر هیواد چې دغه یا ګروپ چې کوم ارقام لګلي، هغوی ته باید یو مفصله معلومات ورکړي، ځکه موږ او تاسو همیش د فساد نه ډېر زیاتې ګیلې شکوې لرلې، زړه مو ټکوو چې ګورئ دغه فساد کېږي، خو اوس خو زموږ او ستاسو په لاس کې دی. دغه ارقام خو د حکومت د لارې به ډېر کم تلي. جنرال موبین او بعضې نور هم خیریه بنسټونه دي، هغه هم افغانان دي، هغه هم خیریه ټولنه لري، نو دا ټول پکې راځي، که حکومتي دي که غیر حکومتي دي، دا ټول راځي، او که بین المللي دي. خو زما ډېر غږ چې دی او ډېره زیاته غوښتنه مې چې ده، هغه د دغو خپلو افغانانو چې خیریه ټولنې جوړې کړي دي، خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، چې دوی باید اوس موږ او تاسې ته دا په اثبات ورسوي چې دغه ارقام چې دلته راټول شوي دي، دا ورسېدل. یوازې دا نه چې یو کپ ډوډۍ، یو دری، یو خیمه یې ورته ورکړله، دا وشونه. په دې تاسو موږ او تاسو ټول پوهېږو چې یوازې په دغه په انګلستان کې یو دوست د ټیک ټاک د لارې دا ویډیو شریکه کړې وه، غازي نومېږي، فکر کوم یوازې 20,000 پاونډ هغې راټول کړي وو. غازي 20,000 پاونډ راټول کړي وو. نو تاسو خپله فکر کوئ چې څومره بلا دوستانو دلته کمیونټي ګروپونه، خلکو، شوراګانو لاس په کار شوي، او فردي دوستان لاس په کار شوي، یعنې هر فرد کړي 10,000 15,000 راټولې کړي دي. نو دا پیسې خو باید دلته ورسېږي.
دا پیسې خو باید استعمال شي. نو زه نور هیڅ نه غواړم، د هیوادوالو لپاره دا غواړم چې دغه پیسې هلته که لاړې شي او هغوی ته باید څه چې حق دی هغه ور وسپارل شي. 5% یا 10% که خیر ټول نه اخلي هغه نوش جان شه. نو وایزانو الله تعالی دې وکړي چې زما په خبرو سره نه وای خفه شوي. یوازینی هدف مې دغه و او دې ته مې فکر و چې موږ خو د 20 کاله 15 هیوادونه چې راغلي وو هغوی نه غوښتل چې زموږ او ستاسو دا نظام یا حکومت شفاف او صفا وي، ترانسپیرنسي په دغه لیول وي چې دا هیواد جوړ شي. اوس خو دغه کار زموږ او ستاسو په خپلو لاسونو ته تللی دی. نه فشار شته، نه زور شته، نه جبر شته. نو وګورو چې نتیجه څه ده. تر بیا مو په الله سپارم. ستاسې ورور